السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لخوا یو کمپاین شروع شوی دی چې په افغانستان کې د سرطان یا هم د زړو یوه شفاخانه جوړه سي چې افغانان په خپل کور کې تداوی وکړي. د کینسر یا سرطان روغتون جوړولو په اړه چې کوم کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی و، بالاخره یې رنګ راوړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبډل مشر او تکړه لونډر محمد نبي ساحل دا وعده کړې ده چې دی به په خپل مالي لګښت دغه روغتون جوړوي. له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې دا کمپاین ډېر په تیزۍ سره روان و چې د خیریه بنسټونو والا او داسې ملي تجارانو هم وعده کړې وه چې په افغانستان کې به دغسې یو مجهز روغتون جوړوو، او ډېری افغانانو پر ملي لوبغاړو باندې هم غږ کړی و چې په افغانستان کې د دغسې یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د افغانانو علاج په خپل کور باندې وسي. چې نن بالاخره محمد نبي خپلو مینوالو ته یو ښه زیری هم وړاندې کړ او دغه بوج یې پر خپلو وږو پورته کړ. اوس محمد نبي ساحل پر خپله فیسبوک پاڼه باندې یو پوسټ کړی دی. د لیکلي دی چې د عادي ګروپ سره به په ګډه دغه د کینسر روغتون جوړوو. دا د نورو روغتونونو نومان هم لیکلي دي چې هغه جوړ سوي دي. اوس وایي راتلونکی پلان مو دا دی چې د کینسر روغتون جوړ کړو. د دا یادونه هم کړې ده چې د راتلونکي کینسر روغتون جوړول چې څومره خرچه کیږي هغه به په خپله محمد نبي ساحل ورکوي. دغه عکس محمد نبي ساحل پر خپله فیسبوک پاڼه باندې خپور کړی دی. د دې څه داسې ښکاره کیږي چې محمد نبي ساحل د خپل هیواد لپاره دا ځل یو ستر کار کوي. د یادولو وړ ده چې محمد نبي ساحل یو خیریه بنسټ هم لري چې ډیری وخت د غریبو هیوادوالو سره هم مرسته کوي.